بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم لطیف دی. د احمدشاه بابا مینې 12مې ناحیې د لیوای راکټ تپې د اتفاق شهرت اوسیدونکی یم. نن د سې شنبې ورځ 8 د میزان 1999 کال تاریخ دی. دغه ساحه چې تاسې ګورئ دا د لیوای راکټ تپې په نامه باندې یادیږي چې د کسیل وروستوي انسټیټیوټ شاته 12مې حوزې شاته شتون لري. دلته یو څه وخت مخکې سیلابونه راغلي دي، کورونه ډېر زیانمن شوي دي. دلته ملي اردو یوه پوسته شتون لري چې دیو مخکې دغه ځای په دې خلکو باندې خرڅ کړی. اوس دلته برق هم راغلی دی، خلک د صفایي کتابچې هم لري. خو دغه ملي اردو قومندان چې دلته کومه پوسته شتون لري دیو راځي هره ورځ دا څوک چې آبادي کوي دلته. اوس خو دا خلک زیانمن شوي دي، سیلابونه راغلي، دا کورونه ټول ختم شوي ده. تاسې چې ګورئ دلته اوس هم فلحال خلک کار کوي. دا ساحې تخریب شوي دي او نه پرېږدي تر څو آبادي وکړي. برعکس راځي د دې په ځای حکومت چې د دیو نه پوښتنه وکړي چې تاسې څومره نقصان لیدلی او کومک ورسره وکړي، راځي او برعکس دیو نه د پیسو غوښتنه کوي، ورته وایي که تاسې آبادي کوئ نو ما ته به دومره پیسې راکوي. موږ وروره غریب خلک یو، دغلته موږ د یو دیوال د جوړولو پیسې نه لرو، مګر هم د ملي اردو دغه کومه پوسته چې دیو هره ورځ راځي او دلته د خلکو نه په زور او په ظلم او په زیاتي باندې پیسې اخلي، خلک آبادۍ ته نه پرېږدي. که څوک آبادي کوي نو باید دیو ته پیسې ورکړي، او که څوک پیسې ورته ورنه کړي وښي غربوي او ظلم ورسره کوي، زیاتي ورسره کوي او آبادۍ ته یې نه پرېږدي. نو ورور زموږ هیله ده دغه ټوله ساحه زیانمنه شوې ده. دلته خلک اوس خو هېڅ مشکل هم نشته دی، ښه رسمي ځای دی، دا صفایي کتابچه لري، برق راغلی، ښه رسمي ځای دی. باید ونه ځورول شي، د دې خلک آبادۍ ته پرېښودل شي، به ورسره مرسته وکړل شي. نو هیله مو ده زموږ دا غږ تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. مننه، والسلام.